تازه خبر د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چې همیشه د هیوادوالو زړونه ګټلي تازه یې بیا د افغانانو زړونه خوشحاله کړل. دا چې څنګه جزئیات یې سره ویډیو کې وګورئ او چینل سره هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد د 19 اګست او 28 د زمري چې د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو له ورځې سره سمون خوري د دغې ورځې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیولي دي. مولوي محمد یعقوب مجاهد محمد اشرف غني ته ځانګړې بلنه ورکړله تر څو هیواد ته راشي. دا چې مولا یعقوب څنګه د 19 اګست د ازادۍ ورځې د لمانځلو تدابیر نیولي او اشرف غني ته یې څه ویلي بشپړ حال را سره ویډیو کې وګورئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد اشرف غني او د هغه کسانو ته وایي راستنه شئ هیواد ته، لکه څنګه چې دا هیواد زموږ دی هغسې ستاسو هم دی. راشئ د دې هیواد په آبادولو کې مرسته راسره وکړئ. نور د هیڅ چا په خوله مه غولېږئ، نور د جنګ فکر له ذهنه وباسئ، نور د بې وفا دښمن په ملاتړ یو ځل بیا خپل هیواد مه ورانوئ. راسئ د اسلامي او شرعي نظام تر چتر لاندې راسره همکاري وکړئ. نوموړي وویل موږ د انتقام او غچ اخیستلو سوچ له فکره ایستلی، تاسې هم باید له ذهنه وباسئ. د هیواد د هر دښمن د مقابلې په وړاندې لاس راکړئ. د ورورولۍ په فضا کې د آرام ساه واخلئ. تاسو د مولا یعقوب مجاهد دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې جاري